السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل د ګیلري شان، د بل چا د موبایل نمبران، د بل چا د موبایل میسجان، د بل چا د موبایل د واتس اپ میسجان، د بل چا د موبایل د میسنجر میسجان په خپل موبایل کې وګورئ. او دوستانو ډیره خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دا کوم طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم، د دې طریقې یوه بله فایده دا هم ده، اوس که چیرې ستاسو د ملګري موبایل خراب وي او هغه له تاسو ته ډېر لرې وي، په بل ملک کې وي یا له تاسو ته ډېر لرې وي، نو اوس تاسو له دغه څه د هغه د موبایل د ګیلري شان کتلی شئ، د هغه د موبایل میسجان کتلی شئ، د هغه د موبایل د واتس اپ د میسنجر میسجان کتلی شئ، یعنې د هغه ټوټل موبایل تاسو له خپل موبایل څخه کنټرولولی شئ. نو دوستان دې لپاره به تاسو په دواړو موبایلانو کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده انکوایر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. هغه کس ته به تاسو وایاست تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او تاسو به په خپله هم دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې تاسو دواړه دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو هغه کس ته به وایاست تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې هغه په شیر بټن باندې کلیک وکړي، نو هغه ته یو کوډ ورکوي. نو تاسو به ورته وایاست چې دغه کوډ موږ ته راوښیاست. نو کله چې هغه کس تاسو ته دغه کوډ دروښیي، نو بیا به سمپله تاسو راسئ په خپل موبایل کې به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ او لاندې به تاسو په اکسس بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکسس بټن باندې کلیک وکړئ، نو کوم کوډ چې هغه کس تاسو ته دروښیي هغه کوډ به تاسو دلته کېوئ. کله چې هغه کوډ تاسو دلته کېوئ، په اکسس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکسس بټن باندې کلیک وکړئ، نو د هغه ټوټل موبایل سکرین به تاسو ته په خپل موبایل کې راسي. نو بیا تاسو په خپل موبایل کې د هغه د موبایل ټوټل سیسټم کنټرولولی شئ، د هغه د موبایل د ګیلري شان، د واتس اپ شان، د میسنجر شان، یعنې د هغه ټوټل موبایل تاسو په خپل موبایل کې بیا کتلی شئ. هره خرابي چې وي هغه تاسو له دغه ځای څخه ور حل کولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده، ډېر خوندور اپلیکیشن ده. نو تاسو ډېره فایده ځینې اخیستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.